سبنیټینګ په کلاسیک کې کوو که نه مونږ سره آی پي د کلاسیک تاسو ووایه راته یو سل دوه نوي متوجه شئ ښه دا مونږ سره بای ډیفالټ آی پي وي دغسې وي او سلیش څلېرویشت داسې ورکړل شوي وي مقصد دا دی په دې کې درې نیټورکه دي نیټورک آن دي همیشه دپاره نیټورک څنګه دي هر څه شی دی آف زه به سبنیټینګ په آن کې کوم که په آف کې به کوم خاص پورشن آف دی په هغې کې به کوم مثلا دا دی چې د دې بای ډیفالټ څه ما 255 دی 255 دا څو زیرو نو مونږ کار یعنې تاسو دلته لږ متوجه شئ دا هم نیټورک دی دا هم نیټورک دی دا هم نیټورک دی او دا خاص دی ما د دې سره کار دی دا زه راخلم داسې دا بیټونو ته زه ویشم څه شته ویشم بیټونو ته هر پورشن څو بیټه لري اته صحیح ده که نه هر پورشن څو بیټه لري اته بیټه لري اوس ګورئ متوجه شئ همدا فرمول مونږ لرو یو 2 پاور n 2 بیس دی او n قیمت اخلي دغه مونږ سره د څونه شروع کېږي نیټورک 2 پاور 0 یو 2 پاور 1 انشاءالله دا په دې پوهېږئ نو زه به داسې کار وکړم چې دا بیټونو ته تقسیموم نو 1 2 4 8 16 32 64 او 128 صحیح شو پوه شئ دې باندې نو اوس دلته لږ متوجه شئ زه په دې کې مثلا تاسو ته یو څوک وایي چې ما ته په دې کې څو نیټورکه پیدا کړئ مثلا درې پیدا کړم که څلور درې نیټورکه پیدا کړم مثلا درې نیټورکه ما ته څنګه کړه پیدا کړه اوس متوجه شئ زه راغلم متوجه شئ زه راځم او اوس درې نیټورکه پیدا کوم نیټورک د څونه شروع کېږي صفر نه اول خو به داسې کار وکړئ چې تاسو وګورئ دلته ما سره درې شته دلته شته دلته شته او شته څلور کې درې نیټورکه شامل دي که نه اضافه دې پیدا شي چې کم پیدا نه شي صحیح ده اضافه څه مشکل نه لري دا کوم چې دغه کوئ د دې نه استفاده وکړئ یوټیلایز یې کړئ او دغه آینده چې پاتې دي دا به په راتلونکي کې بیا استفاده کړي مشکل نه لري نو زه به راځم د دې پاور څو دی 2 کوم ځای کې به کرښه کش کړو 1 2 په دې ځای کې اوس دا نیټورک پورشن شو دا هاس پورشن شو نیټورک پورشن دې طرف ته شو اوس پوه شئ دې باندې که نه اوس څو نیټورک ما ته دغه غوښتي دي درې نو د زیرو نه شروع کېږي 0 1 او څو څو نیټورک شو دې اوس باینري راکاږو سر د دې به اوس باینري که تاسو ته څوک وایي چې د باینري ولې پیدا کړي ځکه نیټورک آیډیا نه پیدا کوم که چېرته زه باینري ته دا تبدیل نه کړم نو بیا زه د دې نیټورک آیډي پیدا کولی شم نه راشه باینري خو تاسو پوهېږئ زیرو به اسیم زیرو نه یو ده او د یو څنګه دی مثلا که تاسو د دې ځای نه شروع کوئ 0 0 1 دلته وګورئ که زه دا داسې شکل باندې ولیکم مثلا د دې ځای نه که شروع کړي 0 1 که نه که دا تاسو د داسې شروع کوئ چې دوه عدد دي یو دوه دا د خپل پوهې دپاره دلته یو ولیکئ یو او دوه د یو ورته که دوه د آف شي که آف شي دا آف شو او یو د یو سره مساوي دی که نه دا باید آف شي دوه ته راشي دوه د دوه سره مساوي دی آن باید شي او دوه د یو دا باید څه شي آف شي ولې که یو جمع شي دا به درې کېږي نو ګورئ موږ سره نیټورک پورشن څنګه شوي پیدا شوي ښه متوجه شوي ښه دا موږ باینري ته واړو په دې اساس باندې باینري ته واړو که تاسو په دې شکل باندې اړوئ نور دا وران کوئ ولې چې ما باینري ته واړو نو خبره کیسه ختمه شوه براډکاسټ راکاږو اوس د دې نه نیټورک یې اول لیکم چې څو نیټورکه پیدا شو درې نیټورکه اول نیټورک یعنې د زیرو به څو دی ما سره 192.168.0.0 دوهم نیټورک 192.168.0. څو آن دی دلته یو چې آن دی دا څو دی څلور شپېته دغه به وایي ښه په دې هاس پورشن کې به موږ تغییر راولو دوهم 192.168.0.0 څو آن دی 128
دغه څه دی دا نېټورک آیډیا نه پیدا شي اوس براډکاسټ پیدا کوو اوس راشئ دلته څه پیدا کوو براډکاسټ دا ان دا جمع کوي یو بل سره درې شپېته څو راځي دا موږ سره درې شپېته راځي څو راځي څلور شپېته نه راځي استاده درې شپېته راځي بیا دا انکې ان اوس دلته یو ان شته دا څلور شپېته جمع درې شپېته څو راځي یو سل اوویشت راځي یو سل اوویشت راشه اوس یو سل اته ویشت دلته ان دی که نه دا مو سره ان کوي نو ان د ان سره جمع کوي یو سل اته ویشت جمع درې شپېته جمع کوي دا استاده یو سل اته ویشت یو سل اته ویشت جمع درې شپېته جمع یو سل یو سل یو نوي یو سل یو نوي آفرین څو شو څومره ښه براډکاسټ آی پی ان هم راغلی نیټورک هم راغلی اوس فرست ویلیډ لاست ویلیډ کوم آی پی ان موږ ساین کولی شو اوس راشئ موږ سره د زیرو نه تر څو پورې نه یو نه تر څو پورې درې شپېته نه که نه هغه خو یو به کموو که نه دوه شپېته دا به زه په مختلف کلم باندې لیکم ګوره تا څو شو دوه شپېته څلور شپېته دی که نه د دې دا به پنځه شپېته نه به پیل شي تر څو پورې یو سل شپږ پورې فرست ویلیډ او لاست ویلیډ راشئ دلته یو سل نهه ویشت نه به پیل شي تر څو پورې آوټسټینډینګ یو سل نوي پورې نو اوس ګورئ اوس یې سفر ماس څه شی شو څو غټ ان کوم یو دا م ان دی خو دا وړوکی دی غټ کوم یو دی یو سل اته ویشت نو راشئ دوه سوه پنځه پنځوس ډاټ دوه سوه پنځه پنځوس ډاټ دوه سوه پنځه پنځوس دلته څو راځي د ټولو هم دا شی راځي څه شو لاندې اوس پوه شوئ که نه ښه اوس خبره دا ده چې په دې هر یو آی پي کې درې آی پي انې راغلي پلاس درې نیټورک آیډیانې په دې هر یو کې څو څو آی پي انې دي اوس ګورئ یو دوه درې څلور پنځه شپږ ټو پاور شپږ څو سره مساوي کېږي څلور شپېته که نه څلور شپېته منفي ټو مونږ ټو پاور ایچ منفي ټو ویلی که نه دا هغه پوښتنه به دوه نو دوه شپېته په دې کې دي دوه شپېته په دې کې دي نیټورک آی پي انې او دوه شپېته په دې کې دي اوس پوه شوئ که نه دا مونږ سره چې سبنیټینګ و دا به سټنډرډ موډ شو اوس پریفکس موډ کې مونږ څو نیټورکه پیدا کړل څو درې اوس ګوره دا ټول ان دي که نه دې کې ګوره ان درې څلور پنځه شپږ اووه اته یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته او دا څو ان دي درې که نه یو دوه درې نور اف دي یو پنځه شپږ اووه اته نو درې جمع څلېرویشت څو راځي اوس پوه شوئ که نه نو دا مونږ سره سبنیټینګ